د مسلمان خور په تن باندې کپړې ډېرې وي اوس نری شولې مخکې کپړې کولاو وي اوس کپړې تنګې شولې ستا د مسلمان بچی په بازار کې روانه ده مخکې د دې ساخي لاندې د بډو نه اوس یې د ساخي د بډو نه اوچت دي د دې خېټه په بازار کې ښکاري دا د مسلمان لور نه ده دا د مسلمان خور نه ده دا چې سرتور ټوله شپه پردو سړو سره ګپ لګوي دا د مسلمان بچی نه ده دا د مسلمان خور نه ده څه نه ګورې ستا او زما د مسلمان بچی ته شریعت وایي چې تا کله سر ګومنځ کو او ستا د دې ګومنځ کې کوم ویښته د سر نه راووتل دا ویښته ښخ کا ولې چې د پردي سړي پې نظر ونه لګي دا ویښته اوس وسوه دا ویښته چېرته د دیوال په سوړه کې کېده د دې لپاره چې په دې ویښتو د پردو سړو نظر ونه لګي دا د مسلمانې بچی ویښته دي دا د یو معاصرې بچی ویښته دي دا د مسلمان لور ده دا د مسلمان خور ده دا د مسلمان بیبي ده دا د مسلمان د زړه ټوکړه ده چې په دې په ویښتو د پردي سړي نظر ونه لګي ته ګورې نه ستا د کلي شیخ وفات شو شیخ الحدیث دی مفتي دی عالم دی مجاهد دی مبلغ دی تهجد گزار دی خانقاه والا دی ستا د کلي د مسجد امام دی په تهجدو کې والا مرګ رالی د تهجدو کې د سجدې په حالت کې والا مرګ رالی دا د سجدې په حالت کې چې کوم مفتي صاحب مړ شو کوم عالم مړ شو کوم مولوي صاحب مړ شو کوم قاري صاحب مړ شو د خانقاه والا پیر مړ شو تبلیغي صاحب دی اجي صاحب دی نیکوکاره دی دینداره دی بزرګ دی دا بزرګ چې ستا او زما د تهجدو په ټایم کې د سجدې په حالت کې مړ شي شریعت دوی دله به په دریو څادرو کې کفن ورکوي یو ازار دی یو کمیس دی یو لفافه ده خو ستا او زما د بازار ډمه مړه شوه هغه ډمه چې هغه ټوله ورځ د خپل جسم په نمایش پیسې پیدا کوي هغه ښځه چې هغه د شرابو په ګیلاس مړه شوه هغه ښځه چې د زنا په بستره باندې مړه شوه هغه ښځه چې هغه دوی عزتمندو بدکاره ده هغه ښځه چې تا او ما ورته د بربنډۍ لقب ورکو دا بدکاره ښځه مړه شوه دا د زنا په اډب کې مړه شوه دا د ګناه په بستره مړه شوه خو شریعت دوی دې له به په پنځو کپړو کې کفن ورکوي ستا یو دینداره دی په حالت د سیده کې به مرګ رالی وي دریو څادرو کې کفن ورکا او دا مرداره ده او د بدکارۍ په اډه کې او د بدکارۍ په بستره کې به مرګ رالی شریعت دوی دې ته به په پنځو کپړو کې کفن ورکوي یو ازار یو کمیس یو چې کوم دی لپټا یو سینهبند یو سرپیچک یو ازار دی یو کمیس دی یو لفافه ده یو لپټه ده او یو زما عزتمند سینهبند دی ذهن دی او سوال راشي الله دا خو تا نه درځي الله یې خواص درځي دې سره په دې سره نشته الله سورلې کې نشي عشق کې نشي الله کاڼي کې نه کېني خبر ته ځي خبر ته چې کټوره چاره ده الله ته د یو پیس روان نشته هلته د بلې رڼا نشته هلته د سمر رڼا نشته هلته د سپوږمۍ او د ستورو رڼا نشته الله هلته د واپي رڼا نشته هلته د موبایل رڼا نشته هلته پردی سړی نشته الله تا ته به مخامخ کېږي الله تا ته به ودرېږي د دې لوپټۍ ته څه ضرورت دی د دې څادر ته څه ضرورت دی الله وایي دا د مسلمان بچی ده د مسلمان بچی چې ما ته ودرېږي هم سرتوره به نه ودرېږي دا په ما باندې ډېره ګرانه ده دا د مسلمان لور ده زه دا نه خوښوم چې د مسلمان بچی د مسلمان لور د محمد رسول الله امتی د حضرت فاطمه بچی دا زما سپخې ته ودرېږي او سرتوره دې ودرېږي زه یې نه خوښوم تا نه تپوس کوم چې الله خپل ځان ته ستا او زما د مسلمانې بچی سرتور سر ودرېدل نه خوښوي نه چې پردو سړو سره د شپې په انلاین ګیم کې دا به الله سم خوښوي تاسو یې دین ترقي کړی زه تاسو ته وایم چې دین کم ځای دی ما ته دین په ماشینه کې ښکاري نه دا زما د 3 کالو ماشوم چې ګډېږي دا مسلمان نه دی د دوی په کلي کې جومات نشته د دوی په کلي کې مدرسه نشته دا د اذان اواز نه اوري دا د مسلمانې مور پیغې نه څکړي دا د مسلمان بچي د مسلمان پلار د اوښکې او خولې نه دي خوړلي دا مسلمان دی دا د 3 کالو ماشومه چې ګډېږي دا څوک ده دا مسلمان دا پردی دا ځوان چې په دې سر کې رګه نچولی دا څوک دی دا مسلمان دی دا تورسرې چې د سر نه لپټه غورځولې دا څوک ده دا مسلمان ده د دوی په کلي کې جومات هم شته او مدرسه هم شته دا ستا او زما د کلي والا بغیر کلي پټکي والا بغیر پټکي زما عزتمندو دا نوجوانانو چې د سر نه او د مرۍ نه لپټې تاو کړي دا څوک دي دا د مسلمان بچي دا په سړک د پاسه چې ګډېږي دا څوک دی دا د پکنیک باره
خاندان کې رشتہ دارو کې جنکۍ شته چې د خپل د خاندان د مشر د پاش گفتگو اوري په خدای باندې قسم وي زموږ عزتمندو اب ډېرې شرمنده وي دا د مسلمان لور ده دا د شپې چې خلکو سره لګېده چاته وایي ګډه شه چاته وایي بدن وښیه چاته وایي کمیس وشلوه چاته وایي پرتوګ وشلوه چاته وایي سرکونډی واړوه دا گفتگو د مسلمان د بچی ده د مسلمان د بچی د دوی په کلي کې جومان شته د دوی په کلي کې مدرسه شته دا مسلمان دی چې جومان سره دننه کېږي پیزار په ترخ کې نیسي دا مسلمان دی دا الله مني دا قبر هم مني دا حشر هم مني دا میزان هم مني دا پل صراط هم مني دا حساب او کتاب هم مني دا عمل نامه هم مني دا الله ته مخامخ کېدل هم مني دا رسول الله ته مخامخ کېدل هم مني دا میزان هم مني دا جنت هم مني دا جهنم هم مني دا حور او علمان هم مني دا د جنت زندگی هم مني دا د جنت لذت هم مني خدا مسلمان خدای ته سجدې لره دننه کېږي خو پیزان په ترخ کې نیسي ولې دا وایي دلته خلک مسلمان نه پیزان پټي د لمونځګزار نه خلک پیزان پټي د جومات نه خلک پکې پټي د جومات نه خلک یوپیس پټي د جومات نه خلک بلب پټي د جومات نه خلک بیوټري پټي د جومات نه خلک سولر پټي نو چې ستا او زما د مسلمان په معاشره کې جومات محفوظ نه دی نو دین کم دی تاسو یې دین دی ستا د مسلمان پیزار محفوظ نه دی ستا د جومات چوټۍ محفوظ نه ده هندو الله نه مني الله ته سجده نه کوي بت ته سجده کوي د غوا میتیزسټي د غوا سټې ته معززه وایي مکرمه یې ګڼي هغه خدای نه مني هغه خپل مړی نه ښخوي هغه مړی پور سیزي قبر هم نه مني حشر هم نه مني میزان هم نه مني پل صراط هم نه مني بت ته سجده کوي جنت او جهنم هم نه مني بت ته سجده کوي بت ته هغه بت له ورځي خو پیزار په ترخ کې نه نیسي پیزار د پیزار په ځای کې پرېږدي ستا مسلمان دی چې جومات کې پیزار ترخ کې نیسي چې ستا د مسلمان دا حال دی ته دین ترقي کړی کوم دی بازار